که تاجک دی که ازبک دی یو افغان دی د دې خاورې هزاره ترکمن زما دی چې فکرونه د نفاق پالي په سر کې امتیاز یې د ترټولو کشتن زما دی هر غاټ ولې زما هر غاټ ولې زما له وینو رنګ اخیستی دا په وینو روزل سوی چمن زما دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سړی مسې زه یم جوړ بخیر. څنګه یې؟ جوړ یې؟ خو ماړی سوی خو نه یا اولاد ته نو اوس راشه زموږ بیا دلته لیټر انډیوال ته دې ووایه څه کار پرېږده. څونه درپسې وګرځېدلمه پښې مې درپسې تڼاکې شوې فکر مې در خراب و او هغه دې ښه کالي یې درته راستولي دي کور یې ودان. کالي چا راستولي دي؟ کور کوچنیان درښیم کور درته راوړي دي علي نازولی. یا بابا ناز ماز نسته د کور یې پسې اخیستی یم څه د ښاره خیانه یې پسې اخیستی او بل ګوره زما داسې مردارخور نشه یي نه خوښېږي نه دی و چې دا مازې م لږ مې کالي سره خیرن شي انډیواله ورور ته دې ویل څه زه م سیده ځان کور ته رسومه الله ته بلا ما دروازه ور وټکومه مؤمنان یې راته راوباسي کالي و اخیرا کالي بېرته ورکړمه بلا بېرته راځم خپل خپل دربار ته راځم د لې بالا خپل شکرونه دي 2 لکه نشي م برابري دغه به کوم ور به دې ورلم ورسره پخلا به دې کوم د چا سره کوچنیانو سره یا بابا مړ دا یوه پښتو ده او نو خدای ته دا دغه را روانه ده سبا د روژه ده پسې روژه نو اوس روژه و پخلا کېدل بیا څه سره وایي ښه خبره ده یا هېڅ ښه خبره نه ده موږ هم یوه پښتو ده یوه پښتو چې مو وکړله یا سر ماتوو پښتو نه ماتوو نه دی باره به دې یو څه دا شیان سره دغه نشې سره کمې سوي وای روژه به دې نیولې وای چیرې کوم هم د خدای مسلمانه خوند په دغه نشي کې نو دغه څه به کوې روژه به خدای خیر کړي نو روژه اوس خو د ګر دنیا یې نیسي نو او نو ته یې نیسې څنګه هم روژه نیسې روژه ولې نه نیسم انډیواله ته چې موږ داسې کمزوري خلک ښه خبر د روژه او بیا دا وار یو څه په خونګي کې ده داسې یخه هوا ده ډېره ګرمي نشته داسې دغه نیسمه د شپې د خوا انډیواله د شپې د خوا معنا پیشلمۍ د شپې د خوا کوي هغه یې موږ کوو یا سهار چې پر د الله 7 بجې چې معنا یې اوس پکه ناشته وکړله ښه و بلا د ورځې ورته ګرځه بېخاره مخستن د خیره نه خلک په تراوه سره ودرېدله بلا روژه نیت که په نیت پورې ده په زړه پورې ښه چې خلک تراوه ته سره ولاړه روژه نیت که نه دی بلا ورته بیده سوه خوندور در سهاره پورې نامي خوب پر علاقه منه بلا د شپې غمیږي هم نه چندانې نه دی و دا کال دونه ګرمي هم نشته ما په دې درته ورغته ګرمي سره مشکل نشته وایم چې سړی خوري بیا هغه ته بیا معنا ګرمي و یا خنتن نه ورکوي در دغه هم په ګرمۍ و په یخ کې خوړلي دي در سره و 2 لکه روژې مو در سره خوړلي دي 6 کاله نیسم د خیره و د شپې پوه شولې ما اوس ته ویل چې یا وي نیسم یا نیسم خیر نه کېږي انډیواله دوی وایي په سګرېټ روژه ماتېږي معنا نشې په روژه کې نه کېږي نو د ورځې خو موږ معنا یو سپکه نشه ورسره کوو دا به د اختر و د هغې کې به څه هم بدلې ناست د لې د هغه مې اختر دی د لې مې روژه ده ورور ته دې ویل څه هر څه مې د لې برابر دی پوه شوې داسې مو که ولاړ شه کور ته ورور دا روژه کې هغه ورځ دوکان ته راغلی ویله مې ارمان شولې مال د هغه سره راسه ولاړ دی نیشۍ وڅښله نیشۍ ورسره یا په هغه ورځ زما ورځ خراب وه هغه ورځ زه د کور یم ایستلې ومه ما معنا په ګور د انډیوالانو کې تا ته تمه وه زه تا ته درلم نه موږ بیا دا بده ولاکه در باندې پېرزو ده رښتیا درته وایم دا دې درپسې راځو بعد د نه در باندې پېرزو یوه ګوله ډوډۍ ځینه راکوله موږ په دغه نه سړی اصلاح بسې میاشت وره باره دغسې هغه بېرته هغه کیسه ده وایي غټه مینا خبرې نسي زده کولی پهلوانه د دې بعده سړی نه اصلاح کېږي ولاکه دغه 15 کاله معنا عمر در باندې تېر سي 15 خو نه دی معنا لږ به دورې دورې یې سره د دې بعده بلا سړی نه دغه کېږي همدا ولاکه زړه غواړي چې تار ځای چار څوک تا خبرې کوي معنا اوس ما د خوب وخت خلک به خپلې خبرې کوي موږ به خپلې نشې ورته کوو و بلا به نورې خبرې بیا په اختر کې سره کوو روژه کې به نه راځې دلته یو خو د ورځې زما خدایي طبیعت خراب وي او د شپې مې روژه وي بلا طبیعت سره خرابېږي انډیواله
یا زه خو چې پرېږدم نه درته راځم پوښتنه در باندې کوم یا ته نه چې هر څه وایه په روژه کې هم څوک نه دی په کار نو اختر کې هم درته راځم په روژه کې هم درته په راځم اختر کې موږ یاران ځو مزارې ته ګر سره خو زه هم سره ځم کمزوري خلک په ژوند نه بیایي نه خیر ما ځم یو پوښتنه در باندې کوله کور جودان ته بیا به په روژه کې ګورو سمه ده روژه کې بیا درته راځم ته نو بیا په روژه کې ما پیدا کوه زندگی کی تلاش میں ہم موت کے کتنے پاس آ گئے څه په وایم په صحیح نه آواز مې